څه شي دې ته مجبوره کړی چې ته د قمر دروازې مخ ته ولاړې؟ بس ضرورت ته مجبوره یې مطلب دا ده چې څه نشته دی غریبي نشته نور څه آمدن نشته دی بس زه جومات خادم یم. ښه السلام علیکم ورحمت الله. ښه دوستانو خبر به کوو خو لږ به په ارامه وکړو. موضوع داسې ده چې ژمی ده یخ ده او تر منفي 8 او منفي 9 پورې هوا سړه ده نو لږ څه ستونزې او مشکلات په وطن کې شته دي خصوصا د مالی بخش کې د بانکونو لارې نو موږ ته چې څومره لاس ته راځي کوشش مو دا وي چې زیاتې پیسې را پیدا کړو تر څو پورې دغه ورونه خویندې کونډې یتیمان معیوبه راوغواړو. نو اوس مو دومره سهولیت په کابل کې یو ځل بیا برابر تقریبا 40 فامیله مو داسې راټول کړي دي باور وکړئ چې دا هغه فامیلونه دي چې سکرین نمبر ته ژړاګانې راستولي دي نو هماغه خویندې او هماغه ورونه مو راوغوښتل نو دا زه چې کوم ځای کې ناست یم په همدغه ځای کې به دا 40 واړه دلته کیني او دغه کم مواد چې دي دال دي غوړي دي ورسره ښایسته وریجې دي یو بوجۍ او بوره ده چای دی دا بل څه شی دی لوبیا ده که نه دا بوجۍ وړي دي دغه په نن سبا حالاتو کې او نن سبا شرایطو کې الحمدلله ډېر شی دي یو فامیل ورسره پوره ګزاره کېږي نو اوس به راغواړو دلته به کینې هغې نه مخکې چې دې کینې غوره بهتره مې وګڼم تاسو سره خپله موضوع شریکه کړم تر څو پورې تاسو دا زموږ ویډیو شریکه کړئ چې انشاءالله یو څه ناسه نور هم د خلکو ته وکړو د خپلو هېوادوالو سره مرسته وکړو هغلته بهر ته دغه زموږ خویندې ورونه ولاړ دي لږې خبرې ورسره کوو بیا نور مو وخت نه نیسم په لوی الله مو سپارم که غواړئ مرسته وکړئ همدغه شرایطو کې چې واورې مورې هم پرتې تاسو ته ښکاري که نه دغه وخت کې دې لاسنیوی وکړو نو انشاءالله مطمئن یم لږ هوا ښه شي بیا کار روزګار پیدا کېږي افغانستان کې دومره مشکله نه وي راځو هلته یو څو خویندې ورونو سره خبرې کړو راځئ مخته. السلام علیکم. سلام علیکم مادر و علیکم. خوب هستین مادر؟ استاد قن خداوند که تان کمک کنه خداوند که نمی نفری که به ما کمک میکنه تا جهان آباد است آباد باشه اینا میریم ما میخوریم دعا کرده میریم برستان خداوند شما رو هم سرفراز داشته دیگه کدام منبع عاید نداری فعلا؟ هیچ ندارم خود بالا خدا پایان زمین بالا خداوند تعالی کار روزگار وظیفه چیزم نیست تا که جور بودم میرم یک کالاشوی یک کار میکنم حالا که مریض هستم در جای هستم شکر قلبی چربی خون دیگه شوک اعصاب هیچ دیگه کدام کار کردن نمیتونم خدا مهربان است انشالله ما کوشش میکنیم زنده باش. مادر ما میفهم که مشکلات هستند می دستتان یک کارت ما میبینم این کارت کی برات داده؟ همیشه خودتان به ما دادین دیگه کمک از کنه خداوند تعالی خیرشان بده کمک میکنه خدا شما رو هم سرفراز داشته باشه. دوستانو دغه زمون کیر کارت دی په دې باندې انشالله من کار کوج نورم د خیر توضیح کو دا کارډونه دي چې دغلته د غربت هغه کچه یا اندازه تاسو ته ویني 15 ستوري د اخري حد کې چې یو سړی غریب هغه ته موږ 15 ستوري هغه نه چې لږ کمی مطلب گزاره کیږي هغه بیا 3 سالو نو دغه کارډونه چې دوی سره موږ روغتونونو ته د هم معرفي کړي چې هلته ځي وړیا درمل دي ترلاسه کوي مثلا د لابراتوارونو ته چې کوم ځای کې د انسان ضرورت وي بعضې البته مهم هغلته چې انشاءالله دوی دا کارډ ولري دوی سره زیاته مرسته کوي او کوشش مو دا چې دا انشاءالله آینده کې نور هم توضیح کړو. څنګه راغلی یې مور ته؟ دا مرستې راغلي ښه مرستې پسې راغلي لاس کې د تام کارت دی کارت لاس واقعا مستحقه یې مستحق څه مشکلات دي کور کې؟ والا کور کې مو نور شی نشته 2 میلیونه دی وزه یم زمان نبیله یم بس نور داسې شی نشته نه لرو چې او اوس شرایط څنګه دي حالات څنګه دی کار روزګار؟ کار د روزګار نه خو نشته نو سړی په کور ناست یم شی نشته انشاءالله الله به هر څه سم کړي بیرته خوشحاله اوسئ څه شي دې ته مجبوره کړی چې ته د قمر دروازې مخ ته ولاړې؟ بس ضرورت ته مجبوره یې مطلب دا ده چې څه نشته دی غریبي نشته نور څه آمدن نشته دی بس زه جومات خادم یم. ښه مشکلات ډیر دي مشکلات ډیر دي زړه کې د یو څه درد دی غواړي چې بیان کې وی وایه راته زه بس نشم ویلی وی وایه نشم ویلی په دې باندې چې مطلب دا دی غریبي د مجبوریت دی د بدې ورځې نه بس مطلب دلته دروازو ته ولاړي الله دې حالت بدل کړي او داسې وخت خدای پاک راولي تر څو پورې موږ وګرځو څوک پیدا نه کړي چې هغه یو څه ورته موږ ورکړو ټول دې ته قادر شي چې خلکو سره مرسته الله دې غیبانه رحم وکړي په مسلمانانو باندې بچي واړه دي شته ټول تر غاړه دي ټول تر غاړه دي خو چې کار روزګار باندې څه ورته بس خدای دې رحم وکړي امين. دوستانو بس دغه خل د فریاد تاسو اورئ هر ویډیو کې موږ ته مزه نه راکړي چې در څو پورې تاسو ته خفګان او کولې مجبوریت دی څوک
دغه خلکو سره خبرې دغه درد شریکول دا زموږ فرض دی. باقي توقع تمه مو الله ته د هغه ورونو او هغه انجوګانو هغه ادارو ته ده چې هغې واقعا توان او انرژي لري تر څو پورې دغه خلکو سره شریکه کړي. اوس به دې نه انشاءالله دی وروسته دننه کول ته به کینی مواد به خپل اخلي هغه به هم تاسو وګورئ. نور هم پولي الله سپارم. السلام علیکم ورحمت الله. غرباء 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 ولغير الله لا نحمي الجبال غرباء ورتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء غرباء